سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. د پښتانه مترقي لیکوال ټولو درنو غړو او د دغه سیمینار او کتاب مخکتنې ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست او ډېره زیاته مینه وړاندې کوم. دا چې نن زه غواړم په 25 اکتوبر باندې خبره وکم د فاصلو په دغه شتون کې چې د ډیورنډ کرغیړنه کرښه د لوی افغانستان په وجود باندې تیره ده او زموږ ظهوري شتون یې په غیر ظهوري شتون باندې بدل کړی ده. بیا هم خوښ یم چې د فاصلو او لرېوالي سره سره بیا هم د ټولیزو رسنیو، انټرنیټ او داسې نورو د اړیکو وسیلې شته چې موږ کولی شو د فرهنګي ټولنیزو اړیکو په ټینګښت او همدارنګه د افکارو د تبادلې لپاره استفاده وکړای شو. نو په داسې یو وضعیت کې چې هلته خبره کول جرم وي او د افکارو شریکول یو داسې جرم بلل کیږي چې باید ورباندې ووژل سي او یا هم ورباندې زنداني شي. په همهغه صورت کې بیا هم یو لیکوال پیدا کیږي، داسې لیکوال چې هم خلک مبارزې ته هڅوي او هم د خپلې مینې او درد کیسه په لیکلې بڼه باندې لر و بر پښتنو افغانانو ته او همدارنګه نورو ژبو لیکوالو شاعرانو ته یوه داسې موضوع په ګوته کوي چې باید په اوسني وخت کې ورباندې لیکل وشي او خلک ورته متوجه کړای سي. د 25 اکتوبر مرکزي کرکټر ساربان چې کوم دی هغه خپل فکر او درد په داسې حالت کې له لوستونکي سره شریکوي چې خپله لوستونکی مجبور ګرځوي چې تر 25 اکتوبر پورې دغه ټوله کیسه په یوه ساه باندې ولولي. یو ملنګ، زهیر او پیاوړی انسان د خپل زړه ټولې هغه څړیکې چې په بدن کې د درد په څیر باندې بهیږي او هغه اوښکې چې تل یې په خندا کې تر ستوني تیرې کړې دي په همدې ناول کې چې له هر لفظ او هر ترکیب څخه یې وینې څاڅې بیان کړې دي. د 25 اکتوبر پیښه که څه هم ماته د یو راتلونکي درد خبر راکوي او هغه داسې یو درد چې زه یې کله هم په اړه باندې فکر نشم کولی. د درد د پاچا دغه وروستی چاپ سوی ناول یا 25 اکتوبر چې کوم ده په ټوله معنا یو ریښتونی ناول دی او هم له حقیقتونو څخه پرده پورته کوي. په 25 اکتوبر کې سیاست، مبارزه، مینه او جنسیت هغه 4 مهم موضوعات دي چې د دغه ناول فلاټ ورڅخه رغېدلی دی او لیکوال هڅه کړې ده چې په پوره مهارت او هنریت سره د دغه ناول یا کیسې په پنځولو کې ترې برخه واخلي. د پاکستاني ریاست، د جبر او همدارنګه د پی ټي ایم د مبارزې په یو ګډ چاپیریال او متضاد چاپیریال کې دغسې یوه کیسه رافیل کوي چې هغه هم د وخت او زمان سره برابره ده او هم انسان دې ته هڅوي، یو ځوان دې ته هڅوي چې هغه د مبارزې ډګر ته راودانګي. لیکوال په 25 اکتوبر کې یا د درد پاچا په 25 اکتوبر کې موږ ته د هغه دریم اپشن خبره کوي او هم په دې باندې پوهوي چې له کومو لارو تکتیکونو څخه باید د مبارزې ډګر ته راودانګو. که څه هم موږ حق د رای نه لرو او حق د خبرو کولو نه لرو، که څوک دغه توان په ځان کې پیدا کوي هغه باید یا ووژل سي او یا هم ورک کړل سي. په دغسې یو صورت کې لیکوال د پی ټي ایم یا پښتون تحفظ مومنټ کیسه موږ ته چې په واقعیتونو باندې ولاړه ده او ځینې موضوعات یې زموږ او ستاسو د سترګو په وړاندې باندې ترسره کیږي او یا هم ځینې د پردې تر شا دي چې لیکوال په ډیر مهارت سره هڅه کړې ده
چې لوستونکی په دې باندې وپوهوي چې هغه اصلي واقعیت یا هغه حقیقت چې کوم ده هغه د خپل قلم په ژبه باندې خلکو ته د وخت سره سم واضح کړي. لیکوال په سیمه کې ظلمونه او وحشتونه را په ګوته کوي او هغه کیسه چې خلک یې د نامعلوم په صورت کې بیانوي د یې موږ ته رامعلوموي، یعنې د یې وایي چې دا نامعلوم چې کوم دي هغه موږ ته معلوم دي او هر هغه څوک چې په دې سیمه کې د دې قام سره ظلم کوي هغه معلوم وسلوال دي او هم د خلکو فکر دې ته رسېدلی ده چې زموږ سره دغه وحشت په کوم بنیاد باندې ترسره کیږي. له دې سره لیکوال د خپل مرکزي کرکټر په رول کې چې هم یوې خواته مبارزه ده، بلې خواته مینه ده او بلې خواته دغسې یو څه چې مثلا زموږ له سترګو څخه فنا دې راڅرګندوي. په کتاب کې د مینې له نامو څخه هغه کومه ناوړه استفاده سې کیږي او کوم خلک سي مینې ته په سپک نظر باندې ګوري، لیکوال دا روښانه کوي چې واقعي مینه څه ده یا د واقعي مینې هغه حقیقت چې کوم ده هغه موږ ته راڅرګندوي. له دې سره لیکوال د ریاستي ادارو هغه ترهګره څیره چې کومه ده هغه هم واضح کړې ده او هم یې په تیر پسې ارمان کړی ده. د زمان د ارمانونو د هیلو یادونو او ډیرو زیاتو خاطراتو یوه ټولګه په دغه فلاټ کې رانغښتې ده چې لوستونکی له ځانه سره بیایي او تر اخره پورې هغه خپل د لیک هدف چې کوم ده هغه هم لوستونکي ته واضح کوي. یعنی لیکوال په دې توګه باندې هڅه کړې ده چې خپل اندروني احساسات چې دی د دې کام د خلکو لپاره لري او هم غواړي چې خلک یوې درېیمې درېیم اپشن ته وهڅوي چې هغه په د اوسني ظلم او د ظلم په انتها کې د مبارزې کول او هم په څنګ کې ورسره دغه ټول موضوعات چې د نن ورځې یعنې د اوسني تاریخ د څو لنډو کلونو په جریان کې چې کوم دي هغه ډیره په ساده ژبه باندې لکه یو څوک چې په مجلس کې چاته کیسه کوي خو ډیره په هنري ډول باندې دا کیسه روښانه کوي او هم په ډاګه کوي چې د شرایطو بدلون او همدارنګه د مرګونو او جنګونو ترمیان چې هغه خلک ترور کیږي د پاکو انسانانو د هغوی څخه چې کومه استفاده کیږي او همدارنګه په دغه ترڅنګ چې خلک څه ډول مبارزې ته وهڅوي واضح بیان کړی ده. په ټوله کې چې زه باید ووایم چې له 15 اکتوبر څخه زما اخذ چې کوم ده هغه د سیاست، مینې، مبارزې او هم د خاطراتو اړوند ده. د داسې یوې ټولنې چې خلک یې محرومه وي، د داسې یوې ټولنې چې خلک یې غږ نشي اوچتولی، د داسې یوې ټولنې چې هلته د حقه حقوقو خبره نشي کیدلی، د داسې یوې ټولنې چې روڼان دې وژل کیږي، د داسې یوې ټولنې چې سپینه خبر پکې جبر ده، د داسې یوې ټولنې چې په خپل کور کې اوسېدل هم د هغه لپاره یو ډیر سخت کار دی. د دغسې کتابونو، د دغسې ناولونو، د دغسې کیسو لیکل ډیر زیات غټ جرات غواړي او هر څوک دغه سپیڅلي کار ته کار نشي ویلی. نو د عصمت زهیر یا د درد پاچا چې کوم ده هغه په دې باندې توانېدلی ده او دغه هڅه یې واقعي یوه داسې هڅه وه چې هغه د اندروني درد چې کوم
هغه یې په واضح توګه باندې بیان کړی ده. زه دا خبره کول غواړم چې په پښتانه مترقي لیکوال کې کوم تنظیم چې په پښتونخوا کې یا سهیلي پښتونخوا کې جوړ سوی ده له هغه څخه یوازې د همداسې څه تمه کیدای سي، د یو داسې څه تمه جنې کیدای سي هغوی چې د محرومیتونو څخه کیسه پورته کړي او هغه خلک چې محرومه دي یا غږ نشي کولی یا په زړه کې کومه ویره ده هغه د خلکو له وجوده څخه وباسي. نو په افغانستان کې که هغه لر دی او که بر دی لیکل کول جرم ده او بیا هغه لیکل چې هغه په واقعیتونو باندې ولاړ وي او هم له واقعیتونو څخه پرده پورته کوي، د ټولنې ارمانونه انځوروي او په داسې بڼه باندې چې هم یې له واقعیتونو څخه پرده پورته کړی وي او هم یې خلکو ته یو واقعي پیغام وړاندې کړی، دا جرم دی. نو بناءً د 15 اکتوبر کیسه چې کومه ده هغه ډیره یوه سپیڅلې کیسه ده او په دغسې کیسو باندې چې د کتاب مخکتنه کیږي نو باید چې لیکوال هغه لیکوال چې واقعي دوی کره کتنه کولی شي، چې واقعي دوی د کتاب په ماهیت باندې پیژي، باید هغوی د دغسې کتابونو لپاره د پښتو ژبې د بډایه کولو غني کولو لپاره او هم یې نورو ژبو ته د رسولو لپاره هڅه وکړي. ادب او ادبیات د ټولنو د سمون لپاره ډیره ښه وسیله ده چې له ډیر پخوا راهیسې حتی له یوناني مدنیت څخه را په دې خوا ادبیات د ټولنو د سمون په موخه رامنځته شوي دي. نو په کار دا ده چې د ادب او سیاست ترمنځ هغه پرې شوې اړیکه باید بیرته راژوندی شي او همدغه د یو مترقي لیکوال دنده هم ده. بناءً شاعر او لیکوال هغه څوک دی چې د یوې ټولنې ټول درانه مسؤلیتونه ورته متوجه وي، د ټولنې دردونه، فکرونه، خیالونه او سوچونه شاعر او لیکوال په شعري او نثري ډول د ټولنې وګړو ته بیانوي او هم یې تر هغوی رسوي چې دغه ټول دردونه او کړاوونه همدغه شاعر او لیکوال کولی سي لرې کړي. خپل ولس ته د خدمت ترسره کولو او د هغوی په درد او غم باندې هغه خپل مسؤلیت چې کوم ده هغه څرګند کړي، ځکه دا د داسې چارو ترسره کول د هر چا په وس کې نشته او یوازې هغه څوک یې کولی شي چې هغوی ځان د دې ټولنې وګڼي او د همدې ټولنې د سوکالۍ، هوساینې، ترقي او پرمختګ لپاره په میړانه او په رښتینولۍ سره کار وکړي. د ولس لپاره لیکنې او شعرونه په دغسې کلمو باندې رنګین کړي چې د یووالي، سولې، ورورولي، پرمختګ جوړونې او رغاونې پیغامونه ولري او هم یې مبارزې ته واستوي. په دغسې لیکوالان موږ ډیر لرو چې دوی د نفاق، جنګ جګړو، ژبني او توکمیز تعصبات لرونکي وي او په همدغسې ډول باندې لیکنې کوي. نو د هغو په وړاندې باندې کلمي مبارزې په کولو سره ولس ته په لیکنې ډول دغسې یو څه وړاندې کول چې هغه د ولس لپاره وي، ټولنه د علم او ادب په ګاڼه باندې سمبالوي، د پوهې کچه د خلکو په ذهنونو کې رسموي، خلک هڅوي تر څو د لیکل شوي نثر او یا شعر یا لیکنې هغه مطلب چې لیکوال لیکلی دی ولس خپله ورته متوجه کړی سي او هم په خپله د ټولنې لپاره د خدمت جوګه وګرځي. هر لیکوال په دې مسؤل دی چې خپلې لیکنې د هغه سیمې د دود او کلتور سره د هغه وخت او د زمان او مکان په تاثیر کې
دغسې یو لیکنه چې تر څو خلکو ته د ذهنیت په ورکړې سره تر څو دوی وهڅول سي د سیمې په آبادولو او جوړولو لپاره لاسونه راونغاړي او کومې ناخوالې او بدبختۍ چې زموږ په سیمه او هیواد کې دي هغه له منځه ولاړې سي. قلمي مبارزه د هر ډول مبارزو نه دغسې قوي او ستره مبارزه ده چې نړۍ د دې مبارزې پر برکت د ساینس او ټکنالوژي څخه برخمن پاتې شوی دی. که چیرته لیکوال د ځان په پیژندنه کې فکر وکړي او هغه خپل مسؤلیت لکه څرنګه چې د 15 اکتوبر ناول لیکونکي ورته متوجه سوی ده ورته متوجه سي د مثبتو لیکنو په کولو سره او هغه څه چې د دې اوسنۍ ټولنې لپاره ضروري دي چې هغه کې ولسي ټولنه له کومو بدبختیو سره مخامخ ده هغه ته متوجه سي او هم یې فای ټکی ورته کږدي. ادبي او فرهنګي لیکوالانو او همدارنګه خاص ډول د پښتانه مترکي لیکوالانو ټولنې او تنظیم غړو ته پکار ده چې تل د خپلې ټولنې د سمون لپاره د دغسې لیکنو چې هغه په واقعیتونو باندې ولاړ وي د دغسې کیسو او ناولونو چې هغه د خپل وخت لپاره وي باید د اساسي علاج لپاره وکاروي. په پښتني ټولنه باندې له تیرو 18 کلونو راهیسې دغسې یو کړکېچن بحران خپور شوی دی چې د دغې ټولنې ساه یې راتنګه کړې، یعنې دغه بدن یې له ساه اخیستلو څخه چې هغه باندې یو جابر ریاست او همدارنګه د طالبانو په نوم باندې او همدارنګه د نورو تحریکونو په نوم باندې د دغو سیمو څخه د دغو خلکو څخه خپل حق اخلي. د جګړې او نور دغسې کیسه چې زموږ د دغې ټولنې ټول رواني حالت یې تر هغه تر د کشالې تر کچې رسولی ده او پښتون ولس یې په ذهني توګه باندې فلج کړی ده او هم یې د مسایلو د پایلو د تحلیل او تجزیې څخه وروسته پاتې دی. لکه 15 اکتوبر د دغو مسایلو د پایلو د تحلیل او تجزیې لپاره یو ګټور ناول تمام سوی ده. په دې سیمه کې روانه سیاسي کشاله که څه هم ورځ تر بلې زیاتیږي او زموږ او تاسې ټولنیز اساسات را نړوي. د ترهرګرۍ په نوم دغه روانه جګړه هغه څه دي چې دلته یې بحران ته لاره هواره کړې ده او سیاسي ثبات یې له منځه وړی او چې کله هم په یوه سیمه کې سیاسي ثبات نه وي نو هلته ټولنیز ثبات هم له منځه ځي، ځکه چې د سیاست لومړۍ اغیزې په خلکو وي او بیا یې په نورو اساساتو. همدغه وجه ده چې هغه ډلې چې په جنګ کې ښکېلې دي له هغوی څخه زیات عام خلک د بدمرغیو سره مخ دي او هم کړېږي. نو په کار دا ده چې زموږ زیات شمیر لیکوال په انفرادي توګه باندې چې څومره کار کولی سي او هم په ټولنیزه توګه باندې څومره کار کولی سي د ذهنونو په روښانه کولو او د روانو بحراني حالتونو په اړه باندې خپل مسؤلیت پر مخ باندې یوسي. او اما لکه څرنګه چې پښتانه مترکي لیکوال د یو تنظیم په چوکاټ کې راټول شوي دي، همدغسې یو چوکاټ پکار دی چې په ګډه سره یو ډله ییز حرکت چې هغه د مترکي لیکوالو څخه جوړ وي تر څو هغه په فکري توګه باندې او هم په شعوري توګه باندې پر مخ ولاړ سي. زما په نظر باندې که د یو فکري حرکت په توګه زموږ لیکواله طبقه رامخکې شي نو دا خبره هم امکان لري چې زموږ د لیکوال د رڼا دغه د خوب چې کوم ده هغه تعبیر ورکړي. او که چیرې مونږ او تاسې دغه مترکي لیکوال په تعصب باندې د یو بل په پښو وهلو باندې مخې ته روان یو نو بیا هیڅ امکان نه لري چې مونږ دې په دغسې یوه ټولنه کې چې هغه د علم پرمختګ او ټکنالوژۍ نړۍ ده پر مخ لاړ سو. د هر سیاسي او اجتماعي عمل په هغه خاوره کې چې د هغې ټولنې د اوسیدونکو د هغوی د دود، دستور او مذهبي او عقایدو سره کله
په ضد کې واقع کیږي او خونړۍ پیښې رامنځته کیږي، نو بیا یوازې او یوازې په هنر کې دغه ځواک موجود ده چې هغه کولی سي دغه اندېښنه او ټکر را کنټرول کړی سي. له بده مرغه په دغه وختونو کې چې هغلته خلک کار کوي، ټولنې جوړوي، تنظیمونه جوړوي، یا هم دغسې تخلیقونه پنځوي چې هغه ټولنې ته سترګې ورکوي، ادیبان، شاعران او د دغه ټولنې رهبران او سرلارې د زندانونو ته اچول کیږي. لکه څرنګه چې تاسې اوس وینئ چې د پی ټي ایم هغه واقعي څیرې چې هغه د دې کام د خلکو لپاره خدمت کوي بندیان کیږي، په یوه بله توګه باندې ترور کیږي. د ترقي پسند فکر فلسفه دا ده چې په منتشره قوم کې په تکتیکي او جذباتي انداز باندې هغه خپل پیغام چې ده هغه خلکو ته ورسوي. نو په کار دا ده چې د 25 اکتوبر په څیر باندې ډیر نور دغسې ناولونه او لیکنې چې هغه د دې سیمې او خلکو درد ته دوا کیږي رابرسېره کړلی سي او هم یې مخکتنې وسي او هم یې د ټولنې خلک لوستلو ته وهڅول سي. د دې لپاره چې خبرې مې زیاتې نشي، ځکه چې په لیکلي ډول باندې ما کوم څه چمتو کړي نه وو، مسایل ډیر دي او کارونه نو تر سر پورته دي. نو د دغو څو دقیقو د پیغام په ثبتولو سره مې هغه خپلې خبرې هم د 25 اکتوبر او هم د تنظیم چې هغه کې لیکوال او شاعران وي د هغوی په ارزښت او تخلیق باندې څو لنډې خبرې وکړې. هیله ده چې تاسو به مې خسته کړي نه یاستئ. ډیره زیاته مننه، له هڅو او کارونو څخه مو منندوی.